د تیرو څو ورځو راهیسې په پېښور کې ګرمي سیوا شوې ده او موسمیاتو محکمې وینا کړې ده چې بغیر د ضرورته دې د ماسپښین په وخت خلک د کور نه نه روځي او چې کله د ضرورت په وخت د کور نه روځي نو د اوبو زیات استعمال دې کوي څه له وجې چې د پېښور د شربتو په دوکانونو باندې ډېر زیات رش دی او د ولس وینا ده چې په سخته ګرمۍ کې د شربت استعمال نه صرف هغوی د جل نه بچ کوي بلکې د دې سره هغوی په بدن کې د اوبو کمی هم پوره کیږي عام ولس نور څه وایي راځئ چې واورو د هغوی نه څو خبرې دې کې تخم ملنګه سپېغول دا ګرمۍ کې صحت دپاره ډېر ښه دی دا عموما څښل کیدی شي او هر څوک یې څښي زه کم د دې ښه ده لکه مونږ دلته راغلي یو پوه شوې ګرمي ده ډېره زیاته او شربت ته مې د خیره څښو او د صحت دپاره ډېر ښه دی د ګرمۍ هغه کم توجیه ختمېږي ورسره او انسان د سکون میده وشي او د پېښور خو بیا جدا شربت دی دې کې خو جي مونږ ګونکتیره خاصه چې دا د معدې دپاره ډېر یو بهترین شی دی او جګر او معده یخ ساتي د چا چې زیړی الحمدلله هغه کې به هم کار کوي او بیا دې کې مونږ ریحان اچو هغه هم بهترین شی دی خو خلک ورته ملنګه وایي او باقي د مونږ ګوړې شربت دی چې بهترین داسې ذایقه دی الحمدلله چې په دې ټول پېښور وګرځه داسې ټیسټ چا سره نشته چې څوک یو ځل وڅکي الحمدلله دوباره د ما آګاه کي او خلک راته ښه کافي الحمدلله راځي د طبي ماهرانو له اړخه جاري شوي معلوماتو تر مخه د جل نه بچ کېدو دپاره هر تن له پکار دی چې د روزانه په حساب سره د 12 نه 14 ګلاسو پورې تازه اوبه یا د کیمیکلو نه پاک شربت وڅکي د کیمرمین محمد خالد سره کاشف عزیز وحدت نیوز پېښور